بسم الله الرحمن الرحيم. شرح جامع کی وعلى آله واصحابه المتأدبين بآدابه تقریبا دیونه فارغ شوی او صرف بعض امور یو چې د آل او د اهل فروق من ذکر نکړو. نور کتابونو کې تشابه دي ها کومه شوی دلته نه وو څنګه ها ناغه څه ما ویل دي ما خو ته ویل چې په لغت کې اول رجوع ته په اصطلاح کې درې معنی وي. صحیح شو نه؟ اوس د او د اسماعیل دا نقل چې په اصل اولن دی او د اهل انا د آل اصل چې دی اویل دی تصغیر کې تصویر آل اویل اهل اوهیل څنګه راځي خبره دواړه کې فرق وي. التکاثیر او التصاغیر ترد الاشیاء الى اصل دا هم تویل وکړي. اوس کله شانت نور معلومات غواړو هغه دا دی چې آل او اهل کې فرق یو اول فرق آل مضاف کیږي یعنی لازم الاضافت دی. آل به لازم الاضافت دی. اهل عام دی کله به مضاف یو کله به مضاف نه. دویم فرق د آل اضافت صرف مذکر ته کیږي. د آل اضافت صرف مذکر ته کیږي. مؤنث ته آل فاطمه نشي ویل. مؤنث ته او اهل عام دی. صحیح شو؟ دریم فرق د آل اطلاق په الله نه کیږي او د اهل اطلاق په الله باندې کیږي. د آل اطلاق آل الله نشي ویل اهل الله ویل شي وخاصته اهل الله وخاصته. قرآن والا چې دی اهل خاص الله دی. سو فرق شو؟ درې شو. څلورم فرق د آل اضافت صرف ذوی العقول ته کیږي. د آل اضافت صرف ذوی العقول ته کیږي او اهل عام دی. یعنی آل البلد نشي ویل او اهل البلد ویل شي. پوه شئ؟ بس دا فرقونه شو. بیا څلورم پنځم فرق هغه دا دی د آل اضافت صرف اشراف ته کیږي او اهل عام دی. د آل اضافت صرف اشراف ته کیږي برابر ده که شرف دنیوي وي او که شرف دینی وي. لہذا چې اعتراض وارد نشي په چا باندې په آل فرعون باندې. اخو شرافت اخروی خو نه لره خو دنیوي خو لره ظالم بچو په سرو درو کې بګرځیدل. تاسو پوه شئ د آل اضافت اشراف ته کیږي او اهل عام دی. اوس آل حایق نشي ویلی. آل حایق یعنی حایق جولا ته وایي. څه ته وایي؟ جولا میش نسی په فارسی کې به جولا ته څه وایي لکه ایټه را چې جوړ میکنه قارین کې جوړ میکنه چی الانباغ خو ستاسو کې اوچته مرتبه ده. کومه خلک چې قارینه یاد هغه دومره ګرانه خرڅوي کنه. بهر حال نمولیانو دا د آل او د اهل فرقونه شو. غالبا آل خاص دی او اهل عام دی. ځین ته براشي دا خبره. یو بل فرق دلته محشي چاته مې لیدلی وغه دا دی چې دا اهل په اصل کې اختلاف نشته او د آل په اصل کې اختلاف شته. ولی اهل مفرد دی او جمع اهلون راځي او آل چې دی په دې کې اختلاف دی. موږ راجع قول دا ذکر کړو چې دا مانن جمع ده او لفظا فرد دی. څوک ته جنس وي څوک ته اسم جنس وي. چا ته جمع ویل چا ته اسم جمع ویل. دا خو راجح ده چې لفظا مفرد او مانن جمع. هو بشي تاسو وعلى آله واصحابه المتأدبين او داغه په ملګرو المتأدبين چې متصف دي بآدابه په مثل د جنس آدابو د نبی عليه السلام. مولیانو سوچ کوي ګوره یو خبره پرون پاتې شو. وعلى آله کې اعاده د حرف جر د کړي و د څه ونه ویلي والصلاه على نبيه وآله فکر خو دې شي راکنه وعلى راوړو د دوه وجونه. یو دا چې پر روافض باندې رد شي
ځکه هغه یو موضوعي حدیث جوړ کړی دی من فرق بیني وبین آلی بعلا فقد جفانی چا چې زما د آل په مابین کې فرق وکړ په علا سره نو د ما سره جفا وکړه یعنی علا به نه وي نو مصنف علا راوړو چې اشاره شي دې خبره ته چې دغه حدیث موضوعي دی ځان نه جوړ شوی دی فهمتم دویم جواب هغه دا دی چې علا راوړو دې لپاره چې فقري د معطوف فشان د معطوف عليه شي ولك وعلى آله لا وآله نو معطوف با صرف یو فقره وي آله به او على نبيه څو فقري دي دو دي نو وعلى آله على چرا ور داوم دش وغاهم سفلي دش بآدابه المتأدبين بآدابه سوال دا مليانو دي کی ګور ما سره د شي نه خاص سوال کابله سوال باسوله محرم افندي عوارف الجامي معارف الكافيانو د دې وی صفینم په درې میاشتو کې نشو وته خو موږ به هغه راغلو چې کوم کې لګه فایده خو وی لګه نحوی فایده خو نو موږ حشف او تطویل ورزو لګي خبرې کوو کې دې چې تاسو سره جامي چا سره ویل نو وای بچاغي خو ډیر څه ویل زه مختصر وای ما فایده چې پکې فایده نو وسره شي المتأدبين کې الف لام استغراقي دي الف لام سری استغراقی دي نو لازم شو سوالونو ته ګورئ لازم شو مساوات په مابین د صحابه کرامو کې په ادب کې المتأدبین چې متصف دي په ادب چې الف لام استغراقی هر فرد متصف دي په ادب نو ابو بکر صدیق او وحشی یو شان دي رضی الله عنهما ابو بکر صدیق مرتبه د ټولو لپاره ده وحشی خلان دي درته یو خدا نقصان لازمي چې مساوات لازمي په مابین د صحابه کرامو کې دویم سوال دا دی چې لازمي تسویه په مابین د صحابه او د نبی رسول الله کې ته چې وایي چې صحابه متصف دي په آداب د رسول الله نو ټول ان استغراق دی واغسته ټول د ګونه د رسول الله په ټول صحابه کرامو هر حرفت کې څو موجود نو نبی او صحابي دی یو شی کنه ک حالن کې دا خو یو شان دی دریم سوال هم دی کې هغه دا چې ادب عرض دی محل غواړي ادب عرض دی محل غواړي ته چې وایي چې صحابه متصف دي په آداب د رسول الله باندې نو دا ادب عرض دی د رسول الله نه نقل شو صحابه ته نو رسول الله سره ادب پاتې نشو والعیاذ بالله سوال خو وي غلیتی ته نو وسو یې موس ته چې وایي چې صحابه متصف شو په آداب د رسول الله نو د رسول الله نه ادب ټول واغست چاته ځان ته هغه بیا ادب پاتې شو ځکه ادب عرض دی او عرض محل غواړي او عرض په یو وخت کې په دوه محلونو پورې نشي قائمېدلی یو عرض په دوه محلونو پورې نشي قائمېدلی سوال ډېر قوي دی زمونږ عبد الله مولوي صاحب بکن جو کنه نو درې مذهب براله لکه امام صاحب دا وایي امام محمد دا وایي امام ابو یوسف دا وایي بس موږ به چې اوس به یو سم دلی وایي خپل خوښه ده چې وایي زه بس وکړم خو یې خپل خوښه ده جواب واوره مولانا موږ ترجمه کې دا سوال د فکرې دا درې واړه سوالونه موږ دا ویلو چې متصف دي په مثل د جنس ادب د رسول الله چې متصف دي په مثل د جنس ادب د رسول الله نو هر چا اول سوال چې مساوات بین الصحابه دی هغه نه دی لازم ولې په نفس ادب کې ټول شریک دي اگر کله چا ادب ډیر اوچته لکه ابو بکر صدیق او د چا بلان دي خو په نفس ادب کې سری په جنس ادب کې سری شریک دي دین تراله خبره نو مراد د ادب نه نفس ادب دی مراد د ادب نه نفس ادب دی او د دویم سوال نه جواب هغه دا دی چې تا ویلي چې مساوات لازم شي په مابین د صحابه او د نبی علیه السلام کې نو هغه هم مدفوع دی ځکه بآدابه آداب جمله او د جمع اضافت چې مفرد ته وشي نو جمعیت باطلی جمعیت سکیږي باطلی یا دې بل تلاشه المتأدبین جمله او په جمع باندې چې الف لام جنسي داخل شي نو جمعیت څه شي با تاسو دا کړه ویل دا غزم هم نه ویل هغه په اضافت کې شته لکه څنګه چې څلور قسمه په الف لام کې د دې څلور قسمه په اضافت کې هم شته اضافت جنسي عهد خارجي استغراقي عهد دا ټول شته فرد بما جنس بما هو جنس مراد وي نو لهذا مساوات لازم نشي په مابین د چا کې
د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو کې. هر چې دریم سوال چې تاول دا عرض دی نقل قبلی، نو موږ په ترجمه کې قید راوستلو چې متصف دي په مثل د جنس ادب، متصف دي په مثل د جنس ادب. نو مثل چې موږ دا سوال ختم شو. رسول الله صلی خپل ادب په اتم او اکمل مرتبه پاتې دی او دا غي په شان کې ادب په شان کې راغی په صحابه کرامو کې راغی. سو په شروع ان شاء الله پوه شو دا خبره. اما بعد غرض د مصنف په دې سره شروع کولی په دې باجه کې هر کله چې مصنف فارغ شي د خطبه نه، خطبه کې درې شیانو تسمیه، حمد، صلات، سلام. دریم جز د کتاب څه دی؟ دی باجه ده. دا دی باجه به شروع تر اعلم پورې، هغه اعلم پورې ستر روان دي. عام طور سره یو متون وی بل شروع وی، یو متون وی اول خو دی باجه معنا زده کوي. دی باجه دا د فارسی نه منقول دی. دی باچو په اصل کې سو دی باچا او به په عربی کې دی باجو، دی باجا. نو اوله با په یا بدل شو، نو دی باجه ته جوړ شو. دی باجه ورېخه متوای څه توای؟ دی باج ورېخه متوای. لکه څنګه چې په ورېخه زنانه خسته کی، نو دارنګ د مولا جامی دی باجه باندې د حشره جامی څه ده خسته شوی. د دې بل مثال په دغه کې د درکما لکه 10 ساحه څنګه ده 10 ساحه اصل کې 10 ساحه 10 ساحه یا دینارن پاسل کې دینارونو دینار ته دینار ځکه وای که په صحیح ځای کې استعمال کې په دین عمل له او په غلط ځای کې استعمال کې نار ته دی بوزي. نو دینار پاسل کې دینار، نو دا رنګ دلته دی باجه پاسل کې دی باجه، دی باجه، نو دی باجه ته جوړ شوی دی باجه. نو ذکر دا خبره د مقام کې یو ماتن وی یو شارح وی. ماتن په دی باجه کې دوه شیان ذکر کړي. ماتن په دی باجه کې یو باعث على التصنيف، باعث على التصنيف. دویم في هذا الفن، کتاب می ولی لیکل دی، په نحو کې می ولی لیکل دی، او کله کله ورسره بس مالګه مرچکه یو ځای کې مساله د خپل کتاب صفاتم پکې ودی طالبانو شوق پیدا شي. او یو دی باجه د شارحین وی، هغه کې درې مقاصد دي، درې شیزونه دي. باعث على التصنيف في هذا الفن او على هذا الكتاب، درې شیان دي. باعث على التصنيف کتاب مې ولي کو په دې فن د نحو کې مې ولي کو. دا خاص د کافیه شرح مې ولي وکړه. دا د بل نحو کې په ډېر شي کتابونه الفیه او الکتاب د شیبوی او فلان نو دا کافیه ولي ورکړه. نو دا به درې واړه خبرې ډېر په ناشنا طریقه ذکر کړي. خو شوي تاسو في هذا التشريع ومجانو دا د ماتنوي او د شارح ورسره یو دریم یو ځکه على هذا الكتاب باعث د تصنیف دی وکړه په دې فن د نحو دی کې دی وکړه، په دې کتاب دی ولې وکړه، په نور دی ولې ونه کړ. مصنف ته ګوره اسی ویش ماري کتاب کې وګورئ لیکي هم ځکه شته. فهذه فوائد ما سره فائدې وي کنه ذهن کې را سره فائدې پرتی وي، ځکه می تصنیف وکړه وافيه پوره فائدې وي، پوره فائدې وي. بحل مشکلات الکافیه، دا فائدې د صرف عربي د فارغ دي چې مشکلات د کافیه حل کی. کافیه مشکل کتابو نو چې دا مشکلات څه کی حل کی، حل من کولاوي کی پرای نه دي خلکو ته وخوري. نو دا باعث علی التصنیف دی. او دارنګ فی هذا الفن هم دی، او سره فی هذا الكتاب هم دی للعلامه المشتري. لکه متون خو ډیرو، خو شرح مې د دې علامه وکړه د ابن حاجب صاحب، ځکه دا مشهور ډیرو چې مشهور په مشارق او مغاربو کې چې شیخ ابن حاجب تغمده الله بغفرانه. فهذه فوائد یو باعث وافیه بل باعث بحل مشکلات الکافیه بل شو للعلامه المشتهره بل شو. او اصل کې ورسته راځي للولد العزيز ضياء الدين عظیم ملاقات کنه زی عزیز دا ضیاء الدین یوسف حفظه الله. دا دغه لپاره دا کتاب لیکل، خپل ځای لپاره دا نحو څه کړی و لیکلی و، دا غټ باعث دی. نو مجموعه تاسو کولای شئ چې په خپل قوت باندې دلته دا درې شیان معلوم کړئ. باعث على التصنيف في هذا الفن يعني في علم النحو او على هذا المتن چې کافیه ده. د دې درې واړو سببونه دلته څه دي شته دي. اما بعد فصل امور ثلاثونه،
نو ولنه خبر دا اور مولا چې اما بعدو قائل څوک دی ولنه 15 اقوال لپاره من 15 سکو چې خبرې جاته وخت نه نشي راجع قول الله چې دی اول قائل داوود علیہ السلام دی واتیناه الحکمه وفصل الخطاب یو تفسیر پکې دا دی چې دا اما بعدو کلمه هغه په بیان کې ویلې و نو ولنه قائل دی څوک دی داوود علیہ السلام دی کني نور اقوال که تاسو یادوي قش ابن ساعده سبحان ابن وائل يعرب ابن قحطان دي خلکو دا قول کړی دی اوس راشه اما بعدو مرکبه ده اما نو د بعدونه توجهو نو ذکر دا خبره دی مقام کې چې یو اما ده او یو اما ده یو څه دی اما ده او بل د اما او د اما فرق د دې ترمنځ اتحاد جنسي دی اتحاد سره جنسي دی نه تجنیسي خطي دی استغفر الله د دې ترمنځ اتحاد تجنیسي خطي دی چې په خو زور زیر نه کېدل نو اما هم د شریکل کېږي او اما هم د شریکل کېږي د دې ترمنځ مجانست خطي دی تجنیسي خطي دی فرق به څنګه کو کورسته تفار غلی و دا به اماوي کورسته اور غلی و دا به اماوي اما عاطفه واشه فرق دا دی کورسته تفار غلی و دا به اماوي او کورسته اور غلی دا به اماوي دلته اوسې شی اما نه کما ځکه چې ورسته فهذه او دا اما ته اما شرطیه ویل شي د دې په اصل کې درې قول دي اختلاف دی پکې خلیل صاحب وای خلیل نحوی وای دا په اصل کې ما حمزه د تخفیف د وجنا نه اول مهمو څه شو مهمو ها په حمزه بدل شو مما بقلب مکانی موکړه حمزه د میم ته بوتله میم د حمزه ته راوسته نو ام ما شو ادغام وشنو ام ماش تاسو کویرورا خلیل صاحب مهما مأما اما جمهور وینا دا مأما و بس صرف قلب مکانی مکړه اما پزو نن تراجی خبره سیبوی سے وای چې دا ان ماو ان ما نو من قریب المخرج نن په من بدل شو من په من کې مدغم شنو اما شو نو د فرق د اما عاطفه من حمزه له فتح ورکړه اما شو او یو خسره ابو البقال نحوی هغه وای دا کلمه به راسی هدا ورور څه کېدو هغه ته پسې چې پلانې وو پلانې بس اما وکنه څه شو دا څنګه کړی سو قول شو بکی خلیل وای مهما مأما اما جمهور وای مأما اما سیبوی وای انما اما اما او ابو البقال وای شي اما وا دغه اساس نه زده کوي سیبوی وای چې دا انما بعد تراشي بعد زبده د ظروف زمانیونه ټیم می څومره پاتې دی وروره څو ختمي شپږ منټه من بل چارست شل باندې ختمي تا ګور امیر صاحب چات دی ولې لګی زما دا کتابونه سو پوری دلته ولې فکر دلته مخامخ ولګو دلته ولګو او یا ما ته نشي کوي چې ټیم پورا کېدره ته تنبیه راکوي صحیح ده بعدو باندې خبره ودرې ده ها